بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه ټولو قدرمنو مشرانو کشرانو او ګډونوالو ته سلامونه او درناوی. له ټولو د مخه د پوهاند محمد اسماعیل یون صاحب د ملي تحریک مشرتابه او غړو او د ژوندون تلویزیون کارکوونکو څخه نړۍ مننه چې د پښتو ژبې د ودې او پرمختیا لپاره له کلونو راهیسې کار کړی او کوي. په زرونو پښتو ژبې کتابونه یې چاپ کړي او همداسې ډېر سیمینارونه د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره جوړ کړي او لا یې جوړوي. همداسې د ملي تحریک ډنمارک څانګې هم د ملي تحریک د کړنلارې سره سم د خپلواکۍ د ورځ لمانځل، د لیکوالانو کتابونه چاپول، د افغانستان د سولې او پرمختیا لپاره سیمینارونه او له څو کلونو راهیسې د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځ لمانځل دي. د ملي تحریک د ډنمارک څانګې ټول مشرتابه او غړو څخه نړۍ مننه چې تل یې د اسلامیت او افغانیت لپاره غږ پورته کړی دی او د خپلو افغانانو سره ولاړ دي. دا چې پرون افضل شیرینزوی صاحب راته تلیفون کې وویل چې د ډنمارک څانګې په استازیتوب باید زه خبرې وکړم، دا چې یوه ورځ راسره وه، نو له دې کبله هغه څه چې زما په فکر کې دي او څنګه مې غوښتل له تاسې سره شریک کړم هغسې به ونه کړی شم. خو بیا هم دا چې د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځ سیمینار دی، نو هم د مورنۍ ژبې څخه به یې پیل کړم. مورنۍ ژبه د انټرنیټ په نړۍ کې مې په بېلابېلو ژبو د مورنۍ ژبې تعریفونو پلټنه وکړه چې د کمبریج د لغاتونو کتاب یا ډکشنري کې داسې تعریف شوی. هغه لومړنۍ ژبه چې یو ماشوم یې د خپل مور پلار او کورنۍ څخه په ماشومتوب کې زده کوي مورنۍ ژبه بلل کېږي. ژبه یوه اړینه وسیله ده چې موږ انسانان یې د فکرونو او احساساتو د رسولو لپاره کاروو. د انساني ژبې پیچلی جوړښت د حیواناتو د ارتباطي سیستم په پرتله د بیاناتو خورا پراخې کچې ته اشاره کوي. په نړۍ کې هر ملت یا قوم ځان ته ځانګړې ژبې لري چې د هغې له لارې د هغو کلتور خپرېږي. ژبه د یو قوم یا ملت د هویت نښه ده. همداسې د پښتون ملت مورنۍ ژبه پښتو ده، خو بدبختانه چې د پښتنو په خاوره واکمنه د اقتصاد ژبه نه ده. خو دا بیا د پښتون ولس ویاړ دی چې پښتو ژبه کلتور او هویت یې ژوندی ساتلی. کلتور او ژبه کلتور په ټولنیزو ټولنو کې ټولنیز سلوک او نورمونه دي. ژبپوهان کلتور د خلکو د یوې ځانګړې ډلې ځانګړتیاوې، پوهه، لباس، آرټ، موسیقي، نڅا، روایات، دارایش ګاڼې، ناسته پاسته، غم ښادي، خوراک څښاک، ولسي سندرې، ادبیات او ژبه د کلتور جز بولي. په عمومي ډول چې د کلتور په اړه بحث کیږي نو وایو چې ژبه کلتور او کلتور ژبه ده. رښتیا هم داسې ده، ځکه چې یوه ژبه د کلتور د خپرېدو او انتقالاتو وسیله ده. که کوم ملت خپله مورنۍ ژبه د لاسه ورکړي نو ملت خپله پېژنګلو د لاسه ورکوي، لکه څنګه چې د غوریانو، غلجیانو، لودیانو او سوریانو او د احمدشاه بابا په حکومتونو کې نیازي، ترین، درانیو او نورو پښتنو قبیلو ته یې په جنوب، پنجاب او هند کې ځمکې او ډېرې جاګیرونه ورکړي وو. د وخت په تېرېدو سره دې پښتنو قبیلو خپله مورنۍ ژبه پښتو هېره کړه او سرایکي، پنجابي، اردو او هندکو ژبې یې خپلې کړې. د مورنۍ ژبې پښتو په پرېښودو د دوی پښتني کلتور بدلون وموند او پښتني جامې یې په لنګ بدلې کړې او د پښتون قوم څخه په سرایکي پټان او پنجابي پټان بدل شو. په هند کې هم په میلیونونو پښتنو خپله ژبه هېره کړې، نو د خپل نوم سره کله خان او کله پټان زیاتوي. د پښتو ژبه له لاسه ورکولو سره د دوی پښتني کلتور په تدریجي توګه بدلون موندلی او پښتون هویت یې د لاسه ورکړی. ټولې ژبې او کلتورونه ټول ښه یا خراب نه وي، ټول قومونه، ملتونه حق لري خپلې مورنۍ ژبې ته خدمت وکړي. همداسې پښتانه لیکوالان، پوهان او ولس هم غواړي چې زموږ مورنۍ ژبه دې هم د پرمختګ په لار روانه شي. د محکومیت څخه دې د پښتنو په خاوره په حاکمیت بدله شي. سیاستوالو او واکدارانو یادونه ځکه نه کوم چې دوی د تاریخ په اوږدو کې زموږ مورنۍ ژبه د خپل شخصي ګټو او قدرتونو قرباني کړي. خو دا د پښتني کلتور د پښتونولۍ ارزښتونه دي چې زموږ ژبه او کلتور یې ژوندي ساتلي. د پښتونولۍ تاریخ همدومره لرغونی او پخوانی دی لکه څومره چې د پښتون ملت ژبه او تاریخ. لکه څنګه چې مې د مخه وویل چې زموږ سیاسي مشرانو او پاچاهانو، ولس مشرانو پښتو ژبه د دفتر درباره لرې ساتلې او د پښتو ژبې سره بې وفایي کړې ده. د پښتنو او د نورو ژبو واکدارانو توپیر د مورنو ژبو په اړوند
په نړۍ کې دوه ډوله فاتحین تیر شوي دي. یوه هغه ډله فاتحین دي چې هیوادونه به یې نیول نو خپله ژبه او کلتور یې په نیولو هیوادونو حاکموو، لکه ایرانیان، عربان، انګریزان، اسپانویان، فرانسویان، پرتګالیان او روسان چې دوی د حاکمیت له دورې وروسته هم د دوی ژبې پر هغو هیوادونو حاکمې پاتې دي. جلا د فارسي ژبې چې د محمود غزنوي څخه نیولې بیا تر مغولو پورې چې په قوم ترکو د هند په بېلابېلو ولایتونو کې د دفتر او ضرورت ژبه فارسي وه. نو له دې کبله خلک مجبور وو چې روزګار او مقام ترلاسه کولو لپاره باید فارسي زده وي، نو زده کړې به یې په فارسي کولې. نو کله چې انګریزانو هند ونیو نو د دفتر ژبه انګلیسي کړه، نو د فارسي پر ځای د ضرورت او کار ژبه انګلیسي شوه. نو دا چې د ځایي اوسېدونکو ژبه نه فارسي او نه انګلیسي وه، خو د ضرورت پر اساس یې پرله پسې یوه پرېښوه او بله یې خپله کړه. انګریزانو له تګ وروسته لا تر اوسه انګلیسي د هند او پاکستان رسمي او حاکمه ژبه ده. دویمه ډله فاتحین هغه وو چې کوم هیوادونه یې اشغالول، نو د اشغالي هیواد ژبه او کلتور یې خپلول او خپل به د وخت په تېرېدو سره پرېښودل. چې پکې د چنګیز خان د کورنۍ ستره امپراتوري وه چې په یو هیواد یې خپله ژبه نه وه حاکمه کړې، نه نوخه ژبه پاتې شوه او نه کلتور. زموږ پښتنو هم د هند په بېلابېلو سیمو تر پیړیو واکداري او پاچاهي وکړه، خو د دې پر ځای چې پښتو د دفتر او ضرورت ژبه کړي، دوی ځایي ژبه هندي یا فارسي دفتر او دربار کې کاروله. د پښتو ژبې د پرمختګ او علمي کولو لپاره یې هیڅ کومه ستراتیژي نه درلوده او نه ورته کوم کار کوو. ځکه خو د هغه وخت ډېر پښتانه واکداران د پردو ژبو مورخینو لخوا غیر پښتانه نړیوالو ته ورپېژندل شوي دي او تاریخ یې ورته مسخ کړی دی. که چیرې هغه د پښتو ژبې د علمي کېدو هلې ځلې کړې وې، هم به پښتو ژبې پرمختګ کړی وای، هم به د هغو تاریخ د پښتنو مورخینو لخوا نړیوالو او پښتنو ته په سم ډول ورپېژندل شوی وای. که څه هم شهابالدین غوري، سلطان بهلول پښتانه شاعران په دربار کې ساتل او پالل. امیر کروړ او سلطان بهلول په خپله هم پښتو شعرونه لیکلي. کله چې د پښتون ابراهیم لودي څخه د هند حکومت مغولو ترلاسه کړو، نو تقریبا یوه پیړۍ او 14 لسیزې وروسته خوشحال خان خټک چې د پښتو ژبې لیکوال او ستر شاعر و، نو خپلې مورنۍ ژبې سره مینې دې ته مجبور کړل چې د مغولو پر ضد د تورې او قلم له لارې پاڅون وکړي. که څه هم له 3 نسلو څخه مغولو ته وفادار پاتې شوی و او نیکونو یې د مغولو د حکومت د پراخوالي او قوي کولو لپاره د نورو پښتنو سره ډېرې جګړې کړې وې. خو کله چې اورنګزیب خوشحال بابا بندي کړو، نو خوشحال بابا پوه شو چې د خپل قوم او پښتو ژبې د حاکمیت لپاره د مغولو پر ضد ودرېږي او پښتانه خپلواکه کړي. خو په خپلو دې هڅو کې څنګه چې خوشحال بابا غوښتل بریالی نه شو، خو د بابا ډېر لیکلي اثار پښتنو ته پاتې دي چې پښتانه یې یووالي، ملت جوړونې او پښتو ژبې علمي کېدو ته رابللي دي. ولې تر 80 میلیونو زیاتو پښتنو مورنۍ ژبه د پښتنو په خاوره واکمنه ژبه نه ده. په ټوله نړۍ کې 180 هیوادونه لږ تر لږه یوه رسمي ژبه لري. له دغه هیوادونو څخه 101 یې له یوې ډېرې ژبې په رسمیت پیژني. د نړۍ ډېر اساسي قوانین د یوې یا څو رسمي ژبو یادونه کوي. په عمومي ډول د هیواد رسمي ژبه هغه ژبه وي چې د حکومت لخوا په قضایي سیستم، قانون جوړونې او ادارو کې کارول کیږي. نو له دې امله داسې ژبې بیا د هیواد د خلکو د ضرورت ژبې شي، ځکه چې اقتصاد ورسره تړلی وي. چې د حکومت له لوړپوړو چارواکو څخه تر یو ماموره پورې ټول مجبور وي چې د هیواد رسمي یا ملي ژبو کې زده کړې وکړي، چې وروسته د زده کړو د کار فرصتونو په لټه کې ورته ستونزې نه وي. د افغانستان په اساسي قانون کې پښتو رسمي ژبه ده، مګر په حکومتي ادارو کې هغومره نه کارول کېږي څومره چې حق دی. نو دې کې خپله پښتانه پاچاهان، ولسمشران، وزیران او لوړپوړي چارواکي ملامت دي، ځکه چې دوی تل د پښتنو په زور یا رای او قدرت ته رسېدلي، خو دوی بیا خپلې مورنۍ ژبې پښتو او پښتون ملت ته په هغه کچه کار نه دی کړی. څومره چې دې ستر ملت د دې خاورې خپلواکۍ لپاره قرباني ورکړي. د تاریخ په اوږدو کې پښتنو پاچاهانو پښتو ژبه دفتر او ارګه لرې ساتلې او د وخت په تېرېدو سره دې پاچاهانو او د ځینو نورو چارواکو کورنیو خپله ژبه هېره کړې او کورنۍ سره د پښتو پر ځای دري یا فارسي ژبه ویلې ده. پښتونخوا کې پښتو ژبه په پښتونخوا، جنوبي پښتونخوا او کراچۍ کې تر 80 میلیونه زیات پښتانه ژوند کوي. دا چې پاکستان کې ټولواکه اداره پاکستانی آرمي ده، بیا آرمي لوړپوړي چارواکي 15% پنجابیان دي او نفوس شمېرنه د آرمي د څارنې لاندې کیږي.
د پنجاب نفوس پکې زیات ښایي له دې لپاره چې قومي اسمبلي چې موږ ورته ولسي جرګه وایو چې ټول 300 غړي لري چې پکې 104 غړي چې د نمایي څخه زیات کېږي پنجابیان دي ورپسې 15 غړي د سند 80 غړي د پښتونخوا او 20 غړي د بلوچستان او 3 غړي د پلازمینې اسلام آباد څخه ټاکل کیږي چې هغه هم پنجابیان وي بیا چې د پنجاب آرمي هر پالیسي خوښوي په پنجابي غړو یې د قومي اسمبلي څخه منظوروي دویم دا چې هرې صوبې ته د نفوس د شمیر پر اساس قومي بجټ ورکول کیږي نو له دې امله کوم نفوس چې د پښتنو پاکستان کې ښودل کیږي د منلو وړ نه دی علاقایي یا سیمه ییزه ژبې د پښتونخوا په خاوره یو ستر پښتون ملت ژوند کوي خو ژبې ته یې علاقایي ژبه ویل کیږي او د دفتر او رسمیاتو او اقتصاد څخه لرې ساتل کیږي په شخصي سکولونو یعنی ښوونځیو کې د پښتو مضمون د ښوونې لپاره په نصاب کې نشته په حکومتي سکولونو ښوونځیو کې کله تر 5مه یو کتاب وي او کله نه بیا دا زده کوونکي د 5مه تر کالجه یا لیسې په پښتو ژبه کې له زده کړو محروم وي نو زده کړې په اردو او انګلیسي ژبو کې کړي وي خو بیا هم له ماسټرۍ لپاره د پښتو اکیډمي پیښور پوهنتون کې داخله اخلي دا د خپل ژبې سره د بې کچه مینې له امله کوي ځکه چې کار او روزګار خو د اردو او انګلیسي ژبو سره تړلی دی له ښوونځیو څخه د پښتنو محصلینو په ذهنونو او فکرونو کې دا ځای کوي چې پښتو یوه علاقایي ژبه ده اردو قومي ژبه او انګلیسي د روزګار او زده کړې ژبه ده نو کله چې د پښتونخوا ملګرو سره د پښتو ژبې د حاکمیت او رسمیت خبرې کوم نو وایي چې زموږ قومي ژبه خو اردو ده نو چې ترې پوښتنه وکړم ستا قوم څه دی بیا ترې لاره ورکه شي ځکه دومره خو پوه دي چې قوم یا ملت یې پښتون دی او ځینې بیا وایي چې پښتو علاقایي ژبه ده نو ورته وایم چې تر 80 میلیونو زیاتو ویونکو ژبې ته څنګه علاقایي ژبه وي د ډنمارک او ناروې هیوادونو نفوس څه کم 6 میلیونه دی خو بیا په دې دواړو هیوادونو د دوی خپلې مورنۍ ژبې واکمنې دي له دې دومره کم نفوس سره دوی پردۍ ژبې په خپلو هیوادونو نه دي واکمنې کړي دوی دفتر میډیا او زده کړې په خپلو ژبو دي د ژبو اقتصاد او پښتو د پښتون ملت اکثریت په پښتونخوا کې ژوند کوي خو دلته د غفار خان بابا د خدایي خدمتګار وروسته هیڅ وخت سیاسي ګوندونو د پښتو ژبې د رسمي کېدو او نصاب کې د شاملېدو ناره نه ده پورته کړې خو له څو کلونو راهیسې د ډاکټر خان تحریک چې د ووټ یا رایو سیاست نه کوي خو په پښتو ژبه کې د زده کړو پښتونخوا رسمي ژبه پښتو کول غواړي ژبه هغه وخت د اقتصاد ژبه کیږي چې دفتر ژبه شي نو اقتصاد ورسره وتړلی شي او د اړتیا ژبه شي لکه څنګه چې پښتونخوا کې انګلیسي او اردو ژبې دي ځکه چې حکومتي ادارو کې کارول کیږي نو پښتانه مور او پلار هم دې ژبو کې بچو ته د زده کړو زمینه برابروي نو کله چې څوک په کومه ژبو کې زده کړې کوي نو د هغو ژبو لیکوالان شاعران خوښوي او کتابونه هم هغه ژبو کې اخلي چې ګټې او اقتصاد یې اردو او انګلیسي ژبو لیکوالانو ته ځي او پښتو ژبه ترې بې برخې پاتې کیږي نو پښتانه لیکوالان بیا د پښتو پر ځای په پردو ژبو کې لیکنې کوي له دې امله چې کتاب یې ډېر خرڅلاو او ډېر لوستونکي ولري که په یورپ کې د 80 میلیونو مورنۍ ژبې لیکوال یو کتاب ولیکي نور تر لکونو د هغې کتاب نسخې پلورل کیږي او لیکوال په یو کتاب لکونه ډالر ګټي نو له دې سره د هغې ژبې نور لیکوالان هڅول کیږي چې په خپلو ژبو کې کتابونه ولیکي ژبه یې پرمختګ کوي لیکوالان ګټې کوي او د ژبې اقتصاد پردو ژبو ته نه ځي د پښتو ژبې د ودې او پرمختیا په هیله د لوی الله جل جلاله په امان که غواړئ شیبه په شیبه له نویو بدلونونو او تازه خپرونو خوند واخلئ زموږ فیسبوک پاڼه لایک او فالو کړئ